شوې ده، نو ستا مور د حیدرآباد ده. افغان یادوي افغان دا خبره مه کوئ تاسو. تاسو ماجر شوي که نه؟ تاسو خو دلته ماجر راغلی. تاسو په زرګو کالو نه زما مشرانو ماته دا فطرت راکړی دی چې بچي هر څه پرېږده خو خپل ولس خپل قام به نه پرېږدي. ښه تاسو زه ځان له افغاني ویم که پاکستاني ویم؟ جی جی افغاني څوک وي؟ فخر پښتونخوا صاحب. افغاني د مثال په تور د کوم چې افغانستان سره تعلق لري. نو زه د افغانستان یم. نو تاسو د افغانستان یې؟ تا نه تپوس کوم زه د کوم ځای یم؟ تاسو جی زه خو دا وایم چې تاسو وګورئ نن 1400 سال پهلې دلته دې خاورې کې د کې پی کې خاوره چې کوم دی دې کې پښتون نه و، نو دې کې دا هزاره پروینس و اور دې ته چې دا پښتانه راغلي دي مثال په تور دلته هندو سپیکینګ هندو ریلیجن اور پنجابي سپیکینګ خلکو دا چې راغلي وو دلته مثال په تور ډېر غټ جنوسایډ یې کړی و، بیا د خاورې نیولی و، نو ان بعد دا خلک سیټل شوي دي. که تاسو دلته وګورئ مثال په تور د افغانستان پوره آبادي چې تاسو وګورئ 40 میلیون دی. فخر پښتونخوا صاحب لري نو زه غواړم دا مسله حل کړو. دلته تاسو وی د افغانستان نه پښتانه راغلي و، دلته د افغانستان نه چې پښتانه راغلي و هغه افغانانو یاره چې افغانستان ظاهر خبره ده. جی بالکل. نو مونږ د هغې نسل و. نو تاسو جی بالکل د هغې نسل یې، خو تاسو خو نو بیا تاسو ماجر شوي که نه؟ تاسو خو دلته ماجر راغلی. تاسو د خبره دا دی چې تاسو دلته کلیم کوئ چې اټک پورې افغانستان دی دا دی هغه دی، تاسو خو خپله دلته ماجر راغلی. نو تاسو څه کلیم دی دلته؟ دې خاورې خو پنجابي سپیکینګ اور اردو سپیکینګ هندي سپیکینګ خلکو دلته مثال په تور تاسو سوات کې وګورئ، سوات کې مندر شته اور بلوچستان کې مندر شته، داسې د آثار شته مثال په تور. اور بیا تاسو دلته خپل برډونه چې چلوي همیشه تاسو پښتو کې خبرې کوئ. پښتو خو د افغانستان قومي زبان دی، زموږ قومي زبان خو اردو دی. که تاسو خپل ځان له پاکستاني وایي نو بیا تاسو کوشش وکړئ چې تاسو د افغانیانو قومي زبان استعمال نه کړئ، د پاکستانیانو قومي زبان استعمال کړئ. صحیح. ډېره ښکلې خبره دی وکړه جانان. د قومي زبان زموږ اردو ده که نه؟ جی. اردو په کوم ځای کې جوړه شوې ده؟ اردو دا د دې هغه چې کوم دی کراچي سره تعلق لري او هندوستان سره تعلق لري. اردو کوم ځای نه راوتې ده؟ انډیا سره. انډیا. نو بیا خو اردو ماجره ژبه شوه که نه؟ جی بیا خو اردو ماجره ژبه شوه که نه؟ اردو خو د ماجرانو ژبه شوه که نه؟ نه جی نه دلته دا دې خاورې کې دا ټول اردو سپیکینګ خلکو پنجابي سپیکینګ خلکو دلته پښتون نه و. پښتون چې دلته راغلی دی دلته ماجر راغلی دی. زما دا خبره دی. دا تاسو یوسفزئی قوم وګورئ نن 500 سال پہلے یا 600 سال پہلے یا 300 سال پہلے دلته ماجر راغلی دی. خلیل قوم تاسو وګورئ، مومند وګورئ، افریدی وګورئ، دا خو دې خاورې سره علاقه نه لري، دا خو ټول ماجر راغلی دي دلته. بالکل جانان. نو بیا په کار دی چې تاسو لاړ شئ ځکه چې دلته تاسو وګورئ 40 میلیون د پوره افغانستان آبادي دی، بیا 40 میلیون ډاکومنټډ پښتانه چې کوم دي دلته کې پی کې ژوند کوي او د ان ډاکومنټډ چې کوم دي د دې ټوټل آبادي تقریبا 70 میلیون یا 80 میلیون دی. نو بیا دومره پښتانه سرنګ دلته خیبر پښتونخوا په شان وړو کې ځای کې رهایش کوي او افغانستان نه پرېښی دی. داسې خو نه کېږي. تاسو چې دلته راغلی وئ ستاسو مقصد دا و چې تاسو دلته ټیک اوور کې. نو الحمدلله زموږ د آبا و اجداد چې کوم دي الله دې وبخي، تاسو له شکست ورکړی او تاسو احمدشاه ابدالي له شکست ورکړی و. نو تاسو نه چې دا هغه نیولې دی په کار دی چې تاسو د دې ځي دا کوم قوانین چې دي د هغه احترام وکړئ. دا ټیک خبره نه ده چې تاسو بغاوت کوئ یا دا افغان یادوي افغان، دا خبره مه کوئ. تاسو بخښنه کوم خبره کوم دا د پاکستان متحد پاکستان باغی سے تاسو ورګه تاسو راځم نه کو جانان بغاوت نه کو
خو ستاسو په منطق کې دوه درې ستونزې دي زم چې هغه د حل کوم او زه ډیر خوشاله شوم چې تراله دلته موږ سره کېناستې دي. پهلنې خبره تاسو کړه چې د تزان ته مال پهله تاسو سوال وکړو چې تزان ته افغاني وي که پاکستاني وي او تا وې چې د افغانستان پښتانه راغلي دا ځای ونیولو نو چې افغانستان پښتانه راغلي خو افغانانو کړه او موږ د هغې نسلونو زه د هغې نسل یم نو بیا ته مانه تپوس څنګه کوې چې ته افغاني که پاکستاني مطلب دا دی چې ته په خپل هم کنفیوز یې ته نه یې پوهې خو زه دې پوهوم جانان ښه تا ووایي چې د افغانستان قومي ژبه پښتو ده او دغه قومي ژبه اردو ده نو موږ به اردو وایو حالانکه اردو د حیدرآباد دکن کې جوړه شوې ده هندوستان کې اردو که زه د ځمکې ته ماجر یم نو د پاکستان ټول قانون چې دی هغه ماجر شو که زه ماجر یم د پاکستان ټول نظام بیا ماجر شو ځکه چې قومي ژبه ستا اردو ده ستا هر څه په اردو کې دي نو مطلب دا دی چې دا د ماجرانو ځمکه ده د دې کې ژبه ماجره ده بیا قومي ترانه ستا په فارسي کې ده نو فارسي ماجره ژبه ده نو دا خو هر څه ماجر دي خو د یو ماجر شي نه تا ته تکلیف نشته تا ته صرف زمانه تکلیف دی د ماجر ژبې نه تا ته تکلیف نشته د ماجر ترانې نه تا ته تکلیف نشته د ماجر قانون نه تا ته تکلیف نشته. پاکستان قومي زبان څه دی حمزه بھائی؟ اردو دی کنه جانا نو بس اردو کې تاسو خبرې کوئ اردو کې دا خود پښتو خو د افغانیانو قومي زبان دی تاسو افغانیان چې تاسو افغانستان سره تاسو تعلق لري چې تاسو دلته پښتو کې خبرې کوئ. ښه زه به دې پوهېږم جانان ښه پاکستان چا جوړ کړی دی؟ قائد اعظم بابا. ښه جی قائد اعظم دغه چې و د لورډ ماونټ بیټن چې اخیری گورنر جنرال و وایسرای و لورډ ماونټ بیټن نو قائد اعظم بابا چې دا جوړولو قائد اعظم بابا چانه اجازه د غشته و چې قائد اعظم بابا یو مشر نه چې قائد اعظم بابا جهاد کړی دی قائد اعظم بابا زموږ پنجابیانو دلته قربانیان ورکړي دي تقریبا د جدوجہد کې تقریبا 80 लाख پنجابیانو شهادت ورکړي دي. جانان زه د توې مخه چې پاکستان چا آزاد کړی دی خپل مشرانو کستا سو مشري چې ته خو پنجابي نه ته خو هینکووال ستا جبه د هینکووالو ده ځان ته پنجابي مو وایه د بل قوم نوم په ځان مه لګوه استا زه په خبر کې ما وخت تیر کړی زه هینکووال خلک پیژنم نو راځو دغه د پاکستان جوړېدو لرازو د پاکستان چې کله برتانوي دلته برټش انډین امپایر وکنه نو د انګریز نه ازادي غوښتلو لپاره بنگالیانو مسلم لیگ جوړ کو پښتنو خدای خدمتګار جوړ کو او په انر هندستان کې کانګرس جوړ شو کم پنجاب چې ته کېږه نه چې مونږ پنجاب تاسو تا خو نه یادم ته خو هینکووالی هینکووالیم لیکن دا ستاسو دا خلک چې راغلي دي دلته د هزاره پروینس نومېږي دلته پښتون وجود نه لري دا پښتانه چې دلته راغلي دي ماجر راغلي دي دلته زه دا هغه لایوونو دا نور لایوونو شانتي نه دی چې زما خبره کې څوک راودانګي او زه ستا خبره کې ودانګم تاسو به نور لایوونو کې کینه الته به اصول نی الته به پښتو نی الته به وجره نی خو دا د ځوانانو لایف دی دا د پښتنو لایف دی دلته مونږ ننګ کوو دلته مونږ غیرت کوو زه ستا خبره کې نه دردانګم ته به زما خبره کې نه دردانګي اوکې مننه کوم نو دغه لرازو د برټش انډین امپایر کانګرس په انر هندستان کې جوړ شو په بنگال کې مسلم لیگ جوړ شو او دلته په پښتونخوا کې خدای خدمتګار جوړ شو ټول وی چې موږ انګریز نه ازادي غواړو کوم پنجاب چې تکي ځوانانه کنه پنجاب جوړ کړو د پنجاب خلکو سیاسي تحریک جوړ کړو د یونینست پارټي ډیر شکاله پنجاب باندې هغه پارټي زورور و او د پنجاب خلکو به یونینست پارټي ته ووټ ورکول د یونینست پارټي غوښتنه څه خبره یونینست پارټي وی چې انګریز د ځین لړ نشي یونینست پارټي د خدای خدمتګارم خلاف و د کانګرس هم خلاف و د مسلم لیگ هم خلاف و د پنجاب خلک د ازادي خلاف و ډیر شکاله د یونینست پارټي وی چې زه انګریز دې ځنه تک نه غواړم ماته د ډومینین سټیټس ملوشي زه به د انګریز لاندې جون کوم نو اوس چې ته ماته راځي او ماته د پاکستان پرچار کې چې مونږ پاکستان د لما آزاد کړی دی
خدای خدمتګارانو تحریک چلولې دی، مسلم لیگ چلولې دی، بنگالیانو آزاد کړی دی، کانګرس چلولې دی، انر هندوستان. ما ته خپل پنجابي مشران راواله، زه حمزه مینوم دی، د 400 سیمې افغان یم، پښتون یم. یو تکړه مشر پیدا کړ د پنجاب، تاریخ باندې پوي، او ما ته د پنجاب نه یو سیاسي یا ولسی تحریک په 13,000 کالو کې وښایي چې یو سیاسي یا ولسی تحریک پاسېدلی، چې پنجاب خلک راغونډ شوي یو سیاسي یا ولسی تحریک یو نوم راته واله چې هغه جوړ شوي یو غیسو کارنامه کړي، یوم نشته په زرګو تاریخ کې دی نشته. د سیکانو کریډټ به اوس ته الیس چې بیره مونږ سیکان پنجابیانو کنه غیرال تاسو نظم کې مونیول افغانانی مونیول. سیکان چې دی د اغي سوشل او پولیټیکل ډاینامیکس د پنجابیانو نه مختلف دي. نن سبانی پنجاب ولا ځوانان چې دی غي د سیکانو بے ادبی ډیره مف دغه بغولو ټیزونه چی ډیره بے ادبی مف، خدا غلطه ده. دغه سوشل او پولیټیکل ډاینامیکس د نور پنجاب خلکو نه مکمل جدا دي. صحیح ده. اوس هندوستان د پنجاب چې کله تقسیم کېدو، نو زه تاسو د پښتونخوا د پښتنو د پنجاب ترمنځ لږ فرق خیم جانن، دا زه تعصب او نفرت نه پیلاوم. انګریز بغیر ستا تپوس نه د پنجاب تپوس نه تاله پنجاب په منځ ټوټې کو، تا نه تپوس نه کړي، نیمه انډیا ته ورکو او نیمه پاکستان ته ورکو، لګي انډیا ته ورکو. NWFP د پښتنو نه تپوس کړي دي، موږ نه ریفرندم کړي دي، مونږ ته ویل دي چې تاسو څه غواړئ، زمونږ دونه اهمیتو مونږ ته ویل دي چې خانانو پښتنو تاسو څه غواړئ، هندوستان غواړئ که پاکستان غواړئ، تا نه تپوس نه دی کړی، ته پکې بس راوستې. هغې ته پته ده چې د دینه تپوس ځکه دی کې تحریکونه نشي پاسېدی، دی کې منظم پنجاب کې منظم کېدو والا فطرت نشته، دی د زورور مخالف او درېدو د دې تاریخ نشته. نو ځکه نه د نه تپوس شوی دی، نه د نه ریفرنډم کړی دی، بس رای وستې پکې. همستا پنجابي ژبه تا نه واغسته، قومي ژبه اردو یې دله درکړه، صحیح ده، او تا قبول کړه، هغه د هندوستان ژبه ده. ما خپلې ژبې دپاره تحریکونه مو چلول، زما حاجي میرزا علي خان د وزیرستان نه پاسېدو، زما باچا خان پاسېدو، ولسی تحریک پاسېدو، زما حاجي صاحب تورنګزی پاسېدو، پښتانه افغان ولس پاسېدو. نو که تاریخ پسې ځو نو بیا هغه شی نفرت ته ځي. خو مسله ستاسو دا ده جانان چې تاسو د ماجرانو ژبه سره ستاسو تضاد نشته، کومه چې اردو ده، د ماجرانو ترانې سره ستا تضاد نشته، کومه چې ستا فارسی ترانه ده. په پښتونخوا کې FCR قانونو د پاکستان جوړېدو نه یو کال پس هم ستا گورنر جنرال، ستا ملټري سټاف دا ټول چې دي انګریزانو، صحیح ده. نو د پاکستان جوړېدو نه پس هم ستا مشري ماجرانو سره وه، لکه د بلې سیمې خلک راغلي، خو اختلاف چې ستا دی ستا پښتنو سره د پښتون بدن نه دی، زمانه دی. نو ستا اختلاف په منطق نه دی، ستا اختلاف په دلیل نه دی، ستا اختلاف په نفرت باندې دی. او نفرت چې دی دا په اسلام کې منع دی، تعصبیت په اسلام کې منع دی چې ته زمانه نفرت وکړې. زه ستا په دین کې رور یم، کلمه مې ویلې ده، صحیح ده. نو نه د نفرت کوم مرانه کوه جانان، که نور څه سوال نو وکړه. یاره جی حمزه بھائی ګوره دلته که دا پښتون هغه چې تاسو وګورئ، تاسو ویلې چې دلته تاریخ نه لري. مثال ستاسو دلته کله چې راجو دلی اور لاهور اور ملتان اور د نور ځایونو کې بیا تاسو له چا شکست درکړی و، تاسو نه د خیبر پښتونخوا دې ځای پورې دا چا درله شکست درکړی و. که تاسو وګورئ هری سنګنال و چې راغلی و، ان آباد رنجیت سنگھ بابا چې راغلی دی، هغه خو ستاسو ملامت کړی دی. هغه نه بعد دا کم زمین چې دی دا فتح کړی دی، اور دا که تاسو دا کلیم کوي چې دا د افغانستان حصه دی، دا بالکل نه دی، دا تاسو له شکست درکړی دی دې خاورې کې، نو دا ستاسو نشي کېدی. دلته که څوک وایي چې زه افغان یم اور داسې دی واسې دی، نو مهرباني دی وکړي هغه دې لاړ شي افغانستان له. موږ سره څه کار لري؟ موږ الحمدلله proud Pakistani, alhamdulillah we have our own قومي زبان اردو and we stand strong with it inshallah. زمونږ که تاسو وګورئ 76 سال کېږي چې دلته افغانیانو نه ساتلې، افغانستان نه دي ساتلي دا پښتانه دلته KPK کې چې کوم دي. قربان یو تپوس ته نه کوم جی، ته پښتو کې ولې خبرې کوې؟
نو دا تاسو مجبور کړی یم چې زه پښتو کې خبرې وکم کنه زه به در سره قومي زبان کې خبرې وکم که تاسو ګورئ 76 سال کېږي چې دلته تاسو سره هر څه تاسو خپله ژبه څه ده مادري زبان ستاسو ده مورنۍ ژبه من خو اردو کې خبرې کوو جی دا مورنۍ ژبه اردو ده اردو کې بس ټول فیملی اردو کې خبرې کوي نو تاسو د حیدرآباد یې نه د حیدرآباد نه یو قومي زبان دی زمونږ یار نه اخو صحیح ده او اردو د حیدرآباد کې جوړه شوې ده نو ستا مور د حیدرآباد ده نه حیدرآباد کې نه دی جوړه شوې هلته ګاډی خو نه دی چې حیدرآباد کې فیکټري لګېدلې دی او فیکټري کې جوړه شوې ده داسې خو نه دی وروره حیدرآباد دکن اردو راوته ده جانان دا تاریخي حقایق دي دا ستا په نه منلو باندې کراچي ځکه چې قائد اعظم بابا کراچي کې و نو کراچي ته د 1920 وختم کې چې کله مهاجر وشول نو الته د مهاجر قومي موومېنټ هم سٹارټ شو مهاجر قومي موومېنټ وته ولوي ځکه چې اردو زبان خلک ته هندستان نه مهاجر شول پاکستان ته نو دې نه دا تاسو ولې افغانستان د پر لایف نه چلوي ورګه جانان زه تاسو پوهوم کنه د افغانستان د پر لایف څه چلوم اوکې تاسو زه پوهوم یو منټ انصار څه په جانان لوبیا پخې او له لوبیا پخې لوبیا خلا ښه دغه سموي جانان د ګوره جی دا د سیده ستاسو مورنۍ ژبه چې ده که هغه ته وایي زما مورنۍ ژبه اردو ده نو بیا لازم ده چې ته مهاجر یې ځکه کراچۍ ته چې اردو زبان پاکستان ته چې اردو زبان راغللو د برټش انډیا په وخت کې اردو زبان صرف په هندستان کې و د پنجاب خلکو زبان پنجابي و یاره جی تاسو دا اردو پرېږدئ تاسو د دې جواب راکړئ چې تاسو ولې دومره سپورټ کوئ افغانستان قربان زه نه غواړم چې ته اوده شي او تا ته جواب ملو نه شي انسان ته خوب نه ورځي زه غواړم تاسو د جوابونه ملو شي چې په آرام تاسو خوب وکړئ او هیله کوم تاسو وورئ ما د برټش انډیا په وخت کې پنجاب خلکو زبان پنجابي و د سند خلکو زبان سندي و د پښتونخوا خلکو زبان پښتو و د بلوچستان خلکو زبان بلوچي و صحیح ده بیا دې کې نور وړي ژبې مشته پټوهاري ده براوي ده دا وړي ژبې هم ډېرې دي اوس ته وایي چې د دې قومي زبان اردو ده نو اردو زبان خلک خو د 1940 ما پښتو کې ما اردو کې به تم 1947 په 1947 کې چې کله مهاجرانو اردو مهاجر د هندستان نه راغلل نو دلته اردو شروع شو دینه مخکې دلته اردو نه و جانان ښه اوس ته وایي زما مورنۍ ژبه اردو ده مطلب دا دی چې ته ماته مهاجر وایې او ستا ژبه هم د بل وطن ده نو بیا خو ته هم مهاجر یې ته په پاکستان کې څه کوې زه یار جی دا هزاره پروینس دا چیرته چې ستاسو نه اوسېږي دا هزاره پروینس دی څه د قربان ته ماته مورنۍ ژبه وایې دونه خو به ته جی موږ هندکو وایو جی هندکو ته وایې جی ایگزیکټلی وختي تاول نه وي چې زما مورنۍ لیکن موږ اردو کې اکثر غږیږو زما بایکان چې کم دي زه اردو کې مطلب چې ستا مشرانو په نسلونو جنگونه تجارتونه سختیانې تېرې کړې تاله یو خوږه ژبه درکړه هندکو او ته د هغې نسل اوسنی نسل د هغه مشرانو قربانیانو نه تېر شوي د خپل نسل نه تېر شوي د خپل غیرت نه فرهنګ هر څه نه تېر شوي او د بل قوم ژبه دې واغسته او ته وایې دا زما مورنۍ ژبه ځکه چې موږ 76 سال چې یو کنه پاکستان ساتلی یو 76 سال پهله موږ چې یو دلته تاسو وره نو مطلب دا دی په فلسفه کې ما په فلسفي کې هم د ټولو نه بې غیرته سړی هغه ګڼل کېږي چې هغه خپل کلتور او ژبه پرېږدي پلیټو افلاطون هم دې باره کې ویلي دي چې a man's birthright is his language صحیح ده ستا مشرانو قربانیانې ورکړې سختیانې تېرې کړې کاتونه یې تېر کړل جنګونه یې تېر کړل او ستا غوندې ګل بچي ته هندکو ژبه یې پرېښوده چې بچي دا ستا ژبه د دې دپاره مونږ نور قومونو سره جنګېدلي وو دا مونږ وساتله هغه بچي دونه غټ ګلخان وخته چې هغه راغی او هغه وایي چې نه زما قومي ژبه اردو ده د خپل ټول قربانیانې د مشرانو هر څه نه تېر شو جانانه خو زه تا نه ملامتوم باغې هغه ستا فطرت دی هغه ستا فلسفه ده خو خپل فطرت او خپل فلسفه به کلم افغان او پښتون ته نه وي مونږ د ژبې لپاره قربانیانې ورکړې دي ورکو به
خپل جبې کمزوري شوي وو پکې بالکل یو وخت راغلی دی چې مونږ کمزوري شو خو مونږ کلم دا فطرت نه دی کم چې ستا فطرت دی چې د مشر د خپل مشرانو جبه ته پرېږدي د مهاجرانو جبه والي وایي دا زما کور کې هم زه دا وایم چې کور کې ته دا وایې نو تا له شرم پکار دی حمزه بھائی ورګه جانان ورګه پلیز زه په کور کې پښتو وایم کماته 3000 کال نور زما په دې پاکستان کې وشي زما نسلونه کنه 3000 کال او 3000 کال زما بچی نورم اردو وي په کور کې به زما زوی چې کور ته راشي کنه زما زوی به پښتو وي 3000 کال پس ستا هندکو به ختم شي د هندکو نام او نشان به ختم شي ځکه ته اردو یې ته به هم بچی ته اردو ښایې زما بچی به پښتو وي زما بچی به خپل مشر زما به هم یاد ساتي چې بابا مې داسې و زما نوسې به هم یاد ساتي چې نیکه مې داسې و تا ته به نه یاد ستا بچو ته به نه یاد د تاریخ د پاڼو نه به ته ختم شي او د تاریخ په پاڼو کې به زه جمع دیمه زموږ ستا فرق دا دی جانان افغانستان تا د پاره کم موټر وی جوړ کړی دی چې تاسو دومره افغانستان سپورټ کوئ وروره کم ګندم در کړی دی ولې تاسو له د هر څه د 76 سال میا محمد نواز شریف میا محمد شهباز شریف او داسې هم دا سلسله چې روان دي د خلکو نه دی کړی د خیبر پختونخوا تاسو د پاره ګلزار نه دی کړی تاسو د پاره یونیورسيټیز نه دی جوړ کړی تاسو د پاره خو افغانانو سندي کړی افغانستان خو سندي کړی تقریبا 76 سال کېږي چې هم د پنجاب چې زما مشر روډ دی او مشر روډ چې دی د پلار حیثیت لري د پلار لیول لري نو موږ څنګه کوي شو چې مشر روډ سره موږ غداری وکړو یا نمک حرامي وکړو تاسو د پاره خو هر څه موټر وې تاسو وګوره دوايانې تاسو وګوره جنان فری آرټ تاسو وګوره جنان مشر روډ دی په بنگلاديش کې د 70000 خزو ریپ کړی دی 7 लाख 70000 7 लाख نه 7 से 8 लाख نه هغه زه اوس د مشر روډ عزت له زه ساتم او ته نورم شرمه او یا زرا نه زه خو صرف دومره د لوایم کنه ګوره کنه 7 लाख 8 लाख ته ریپ کړي دي کنه بیا تلې د بنگلاديش چې دا شوی دی زه افغانستان ته بار مته چې ته افغانستان د پر لایف کې داسې کې غسی کې جانان زه د افغانستان او د پاکستان د پر لایف نه کوم زه پښتون ما او چې کم زه کې پښتون دي د لایف غو د پر دی کاغه د افغانستان دی کاغه د امریکای دی کاغه د پښتونخوا دی کاغه د هر ځای دی ځکه زمونږ په پښتنو وینه کې زمونږ وینه چې کومه ده زمونږ وینه کې خدای تعالی موږ له دا شی را کړی دی چې موږ هر څه پریدو خو موږ خپل قام نه پریدو هر څه موږ پریدو موږ پیسې پریدو موږ زمکه پریدو موږ خپل ژوند پریدو موږ مرګ ته غاړه کړو د دې مثالونه ته وګوره د خیبر افریدیان وګوره چې مرګ ته غاړه کې خدا او چنګیزیان سکندر یونانی دا ټوله دا زموږ فطرت دی اوس یو ته چې تر کال د پاکستان شو په زرګو کالو نه زما مشرانو ماته دا فطرت را کړی دی چې بچي هر سپری د خپل ولس خپل قام بنه پرې هغه فطرت د زر کالو فطرت ز څنګه د 76 سالو یو سیاسي نظام د لپاره پرې دی آیا دا ته چې دا منطقي خبره ده دا صحیح خبره ده چې زه خپل فطرت خپل ننګ خپل فرهنګ خپل جبه د یو سیاسي نظام د لپاره پرې دی ځکه د افغانستان خبره کوم افغانستان کې څوک اوسېږي افغانستان کې زما د وینې زما د جبې زما د جامه خلک اوسېږي که هغې باندې یو ستونزه ده که هغې باندې یو مسله ده که هغې باندې جنګ دی نو ته د هغې درد نشې محسوسولی ځکه ته زما وینه نه ته بېشکه پاکستاني سیاسي نظام کې ته زما رور یې او په وینه باندې ته زما هیڅ سم نه کېږي په جبه باندې ته زما هیڅ سم نه په جبه وینه باندې د تورخم نه هغه خلک چې دي چې هغه یو ساس کې وینه په ځمکه تویږي د هغې درد ماته راځي هغه تا ته نه درځي ته نشې محسوسولی صحیح ده هغه زه محسوسولی شم نو که ته ماته وایې چې ته حمزه ته خپل انسانیت ختم که د خپل پښتنو ورونو درد محسوسول بند که نو دا ته زما انسانیت له بیا زه یو روبوټ یم بیا زه انسان نه نو دا زما دینی فرضم دی په اسلام کې او زما د پښتونولۍ فرضم دی چې زه به همیشه د افغانستان دپاره خبره کوم همیشه د پښتونخوا د پښتنو دپاره به کوم همیشه به یې کوم که څه ستونزې به وي که کوم ځای کې سیاسي مسلې وي کوم ځای کې د امن خبرې زه به پکې مخکې زه به یې کوم دا زما فطرت دی په دې باندې زما مشرانو ځان وجلی دی
او زما د مشرانو جون نه زما جون قیمتي نه دی صحیح ده نو اخیره لار ټول انسانانو ستا او زما هغه قبر دی هغه مرګ دی نو یو سړی و د مجرانو په قانون مړ شي یو سړی به په خپل قانون مړ شي نو مرګ په قانون دی زه په خپل پښتونولۍ مړ شم ته به په د حیدرآباد په یو ماجر جبه باندې مړ شي قصه به ختم شي دونه سیریس مال جون انجوای کوو جانا